السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هله لرم چې تاسو ټول درانه بخوسئ په تیره برخه کې تاسو د 4 نفر پولیسي ناول 200 برخه اوریدلې و او د 200 برخه په پای کې تاسو اوریدلې و چې رامین د غزمې د پولیسو څخه وتښتید او سیده د پولیسو ماموریت ته لاړ هلته د رئیس پوښتنه وکړه رئیس له کور څخه راوغوښته او ورته ټول جریان وایي ورته وویل چې په ورسپانه کې باید د رامین د مرګ आवाज خبره شي له هغې ځای څخه د راوتو په وخت کې خپل ملګری فریدریک ته وویل چې ما د پاسپیک هوټل مخې ته پلی پرېږده او موټر له ځان سره یوسه او ورته وویل سبا پر 11 بجې د عتیقه پلورنځي مخې ته راته منتظر اوسه تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلې وه دا چې په دې برخه کې څه کېږي ملتیا مې وکړئ سړیا او بې خوبۍ ډېر ژور اغېز را باندې کړی وه څومره چې مې خوړو ته اړتیا لرله هغومره خوب هم راته مهم وه خو خپل موقعیت مې ان د یو څو ساعتونو لپاره هم نالیدلی نه شوی نیولی نو ځکه مې آرام پر ځان حرام کړی وه ماموریت مې داسې پړاو ته ورلنډېدی چې که مې بې غوري کولی غښتلي سیال په ټول زور سره وروستی ضربه وهلم تیلور رسوا شوی وه له راته تړل شوي پلانې خبر وم او باید تر هغه وړاندې لاس په کار کېدلی هغه د رازونو سرچینه وه او له شک پرته یې سپین نسرین پیژندی ډاډه نه وم چې راوبه یې ښایي خو د هغه په لومه کې راوستل ډېر مهم وه د سهار نږدې 8 بجې مهال له پاسفیک هوټل راووتم زما د وژنې خبر د سهارنیو ورځپاڼو په لومړیو مخونو کې تر سترګو کېدی له ځان سره مې وویل اوس تیلور او هربر د آرام ساه کاږي په ټکسي کې هماغې رایشګاه ته چې یو ځل وړاندې ورغلی وم لاړم باید څېره مې بدلولی جوړونکی چې یو غښتلی میک اپ کوونکی هم وپېژندم په داسې حال کې چې شونډې مسکی وې ویې پوښتل ښاغلیه زما کار مو خوښ شو ومې ویل ډېر ښه وه اوس ژر لاس په کار شئ ډېر وخت نه لرم څنګه څېره مو په فکر کې نیولې ده یو د نیمه تورې ګیري پانډو وروزو او بریتو څښتن پوخ سړی مهرباني وکړئ کښېنئ میک اپ کوونکی لاس په کار شو یو ساعت وروسته چې له چوکۍ څخه پاڅېدم او په هنداره کې مې ځان ته وکتل ومې لیدل هماغه څېره ده چې وړاندې مې له ځان سره مجسمه کړې وه د تورو عینکو له پر سترګه کولو وروسته مې نوې بڼه بشپړه شوه ډاډه وم چې ان ډېر نږدې ملګري مې هم نشي پیژندلی له رایشګاه څخه راووتم له دې خوا مې زړه بېغمه وه تر مونوګرام عتیقه پلورنځي پورې ډېره لار وه نږدې 10 بجې مهال په ټکسي کې هغې خوا ته وخوځېدم پر څه کم 11 بجې نوموړي پلورنځي ته ننوتم او ځان مې د لرغونو شیانو پر کتلو بوخت کړ پر 11 بجې له هغه ځایه راووتم فریدریک په موټر کې ناست و ورو مې د موټر دروازه ور خلاصه کړه او پر چوکۍ کې ناستم فریدریک مې په لیدو حیران شو وی ویل وبخئ ښاغلی فکر کوم موټر در څخه غلط شوی ومې ویل ډاډه اوسئ غلط شوی نه یم ښاغلی فریدریکا هغه په خندا شو وی ویل تاسې یاست په داسې حال کې چې مخامخ یې وکتل ومې ویل پوهېدم چې پیژندلی مې نه شئ اوس مې د لندن د شرکت دفتر ته بوځه فریدریک وویل هغه ځای خطرناک دی خطرناک البته ستاسې لپاره نه یوازې دومره بس ده چې ما وپېژني ته موټر له شرکت سره نږدې ودروه زما په کیسه کې هم مه کېږه نږدې پر 11 بجې د شرکت په زینو کې پورته وختم د اغلې جرترود د خونې دروازه مې پرانیسته په انګلیسي ژبه مې وویل وبخئ د شرکت د مدیر ښاغلي لیندین خونه چیرې ده جرترود چې زما له څېرې څخه یې سترګې نه اړولې وی ویل مهرباني وکړئ همدلته دی ورننوتم خولۍ مې لږ له سر پورته کړه او بیرته مې پر ځای کېښوده جرترود وپوښتل ستاسې محترم نوم ومې ویل انتوني خو ښاغلی لیندن مې نه پیژني زه د ډېرو معدني ډبرو د وړلو لپاره له هغوی سره غږېدل غواړم جرترود د داخلي ټلیفون تڼۍ کېکاږله او له لیندن سره یې تماس ونیوه زما له شتوالي خبر کړ د لیندن غږ مې له دستګاه څخه واورېد چې په فرانسوي ژبه یې وویل ښاغلی انتوني را پرېږدئ جرترود دستګاه وتړله او ما ته یې وویل له دې دروازې مهرباني وکړئ د لیندن د خونې دروازه مې پرانیسته او ننوتم هغه مې د میز تر شا ونه لید پوه شوم چې د احتیاط له مخې له میزه پاڅېدلی او له قاعدې سره سم باید د خونې له دروازې سره وي زه مو په کار وم ښاغلی انتوني مخ مې واړوه لیندن مې ولید چې له دیوال سره ولاړ او چپ لاس یې د کورتۍ په جیب کې دی ښکاره وه چې توپانچه یې په لاس کې نیولې ده
هو ما غوښتل له جاپانه د یو زیات شمېر کرومیټ ډبرو د وړلو قرارداد در سره وکړم. هغه چې کله را باندې ډاډمن شو وی ویل مهرباني وکړئ کېناستم. دی مې هم اړخ ته کېناست او وی پوښتل دا ډبرې باید له کوم ځایه یوړل شي. همدانن سهار مې شریک له ایران څخه د یو ټلګرام په مرسته خبر راکړ چې ډبرې په عباس بندر کې تر کښتۍ پورې لیږدولو ته چمتو دي. سمه ده. تر لږ ځنډ وروسته یې وپوښتل اسناد مو له ځان سره راوړي دي؟ ما تر ځواب ورکولو وړاندې عینکې له سترګو لرې کړې. موخه مې په هغه ځان پیژندل وه. وروسته مې په داسې حال کې چې عینکې مې د کورتۍ په لوړ جیب کې ایښولې ځواب مې ورکړ له بده مرغه نه مګر ضروري دي. لیندن ورو سر وښوراوه او وی ویل البته ځکه سمندري بارنامه اسنادو ته اړتیا لري. ومې ویل فکر کوم نن مازدیګر به اسناد ترلاسه کړم. که ستونزه نه وي تاسې قرارداد تیار کړئ. وی خندل او وی ویل یو ځل مې وویل چې اسناد ضروري دي. هغه مې سترګو ته نیغ کتل او خبرې کولې او ما هم خپل غږ ته له بدلون ورکولو پرته ځوابونه ورکول. له بده مرغه هغه نشو پیژندلی او زما انتظار بې ګټې وه. اوس مې باید خپل ځان ور پیژندلی وای. له خپل ځایه پاڅېدم او د حیرانو سترګو پر وړاندې مې له میزه یو ټوټه کاغذ پورته کړ او بیرته پر خپل ځای کېناستم. پر پاڼه مې داسې ولیکل ما چې ویل په دې څېره کې به مې وپېژنې. البته زه به رایش په ووژل شوم. یاداښت مې لیندن ته په لاس کې ورکړ او ومې ویل دا د کرومیټ ډبرو ځانګړنې او همدارنګه په جاپان کې د اخیستونکو نښه ده. هغه پر یاداښت سترګې وګنډلې او همدا چې ښاغلی انتوني وپېژاند موسکا یې پر شونډو راښکاره شوه. سر یې اوچت کړ او ویې ویل ښه ښاغلی انتوني دا د اخیستونکو نښه یې سمه ده خو د اړوندو اسنادو تر رارسېدو وړاندې قرارداد نشو کولی. ومې ویل پروا نه لري که اسناد راورسېدل هڅه کوم سبا مو بیا خدمت ته ځان راورسوم. هغه پر پاڼه څو کرښې وکښلې او په لاس کې یې راکړ. لیکل یې وه چې په کار دی یم. تر لاندې مې ولیکل څو دقیقې وروسته په بي 452 شمېره موټر کې درته منتظر یم. یاداښت مې مخې ته ورته کېښود او پاڅېدم. عینکې مې پر سترګو کړې. لیندن هم پاڅېد او ویې ویل درته منتظر یم ښاغلی انتوني. وروسته یې یاداښت پاڼه له کتابچې بېله کړه او ماته یې راکړه. خدای پاماني مې ځینې واخیسته او راووتم. شرطرود د خپل میز شاته ناسته وه. له هغې څخه مې هم خدای پاماني وکړه. سر یې لږ راوړاندې کړ او ځواب یې راکړ. له شرکته راووتم. د موټر خواته چې په سل قدمۍ کې ولاړو وخوځېدم. فریدریک په موټر کې نه وه. فکر مې وکړ همدلته نږدې به وي. د موټر شاتنۍ دروازه مې پرانیسته او ور وختم. څو شېبې وروسته د فریدریک څرک ولګېد. راغی شټرینګ ته کېناست او ویې ویل په هغه خواړه پلورنځي کې وم او د موټر څارنه مې کوله. ومې ویل لږ صبر وکړه لیندن هم راځي. څو دقیقې وروسته د موټر شاتنۍ دروازه پرانیستل شوه او لیندن مې اړخ ته کېناست. فریدریک موټر وخوځاوه او ویې پوښتل چیرې باید لاړ شم؟ ومې ویل هوایي ډګر ته. لیندن وپوښتل څه وخت راځې؟ په خندا کوي څه پروا کوي. موږ یې هم په سرپینو ګولیو ځواب وایو او بله دا چې هغوی په تا غرض نه لري. موخه یې زه یم. اخر دا سختګي ګلوتروپیک باید وپېژنم. ویې پوښتل نو هغه دې پېژندلی؟ ومې ویل اوس نه. کوم سړی چې نن شپه یې په لومه کې ستو پلان تړلی د هغوی ډېر ارزښتناک کارکوونکي دي. تر کومه چې خبر یم د فقید ډاکټر کلودروپیک ډېر نږدې ملګری وه او په دویمه نړیواله جګړه کې د هغه د مرستیالۍ دنده هم پر غاړه لرلې ده. لیندن وویل او اوس له کاپا سره تړل شوی؟ ومې ویل هو همداسې ده. البته له ډېر وخت راهیسې یعنې د کلودروپیک تر وژنې وړاندې د کاپا لپاره کار کوه. خو کومه دنده او کسب یې نه دی درلود. له کلودروپیک سره یوازې د ملګرتیا پر بنسټ لیدل. په همدې لیدنو کې خپل ملګری کلودروپیک مسموم کړ. لیندن ټکان وخوړ او ویې پوښتل څه وایې؟ دا معلومات یې تر کومه ترلاسه کړي؟ تر لږ ځنډ وروسته مې وویل دا معلومات مې له داسې ښځې څخه ترلاسه کړي چې ته یې هم پېژنې. البته یوازې یو ځل دې لیدلې. ادینا نومیږي. یاده دې شوه؟ ادینا هو اوس مې رایاد شول. خپلې پخوانۍ دندې ته یې د بیا راتلو غوښتنه کړې وه او میندل ستا په شتوالي کې د نه ځواب ورکړی وه. همداسې ده. ښه ډېر مهم معلومات یې ترلاسه کړي. همدا مې د ماموریت غوښتنه ده. ویې پوښتل دا ادینا دې چیرې ومونده؟ ومې ویل هغه د کلودروپیک هماغه نږدې ملګري راوپېژندله. ویې ویل یعنې هماغه کس چې نن شپه پسې ورځو؟ سم وپوهېدې هماغه کس دی. اوس یې د نامه د پوښتلو وخت را رسېدلی. خپله یې درته وایم تیلور نومیږي. لیندن وپوښتل څه کیسه ده چې داسې مې په خپلو کارونو کې درګډوي؟ په خندا مې وویل اخر هم څنګه چې وي ته مې رئیس یې. مه کوه رامینه.
نه حق دا معلومات نه را سره شریکوي، خامخا یو دلیل لري. پر تا له ډاډ پرته بل څوک دلیل کیدلای شي؟ نو له ډیرو شیانو خبر یو ډیر کارونه دي کړي او اوس غواړي ګټه ځینې اوچته کړم. رښتیا هیر مې شول چې له رامادي خبر کړم. ښه وایه، ومې ویل. هغه یې وواژه، وی خندل او وی ویل له دې خبر وم. نو لومړی لاس خبرونه در سره دي؟ وی ویل د دې خبر کوم ځای د لومړي لاس دی، ستا په اندازه معلومات نه لرم. موخه مې دا وه چې ته تر ما چالاکه یې. ښه دا و چې ویلی دی وای تر موږ دواړو د راما قاتل چالاک و چې د یوه مامور پښتون کې د روغتون پر کټ د هغو پر وژنه توانېدلی دی. ومې پوښتل آیا قاتل هم پیژنې؟ ځواب یې راکړ نه، په دې نه یم خبر. ومې ویل یاداښت یې کړه، بوریس نومیږي، یوه ورځ دې ښایي دا نوم په درد وخوري. ویې پوښتل ته یې پیژنې؟ بیخي ډېر، ان سلام علیکم هم ورسره لرم. په تهران کې لنډه دا چې څو ځله مو یو له بله ښه راغلی سره ویلی، نو د ملګرتیا شالید مو خورا اوږد دی. له همدې امله هغوی په تا کار نه لري. ښه، له همدې ځایه بیرته ګرځو. د هوایي ډګر د لارې پر نیمایي و. فریدریک ته مې وویل در وګرځه. یو 2 دقیقې چوپتیا خپره شوه. لیندن سکوت مات کړ او وی ویل اوس مې نو له خپل پلانه خبر کړه، دا راتلونکي شپې ته پرېږده، ځکه زما په فکر تر کومه ځایه چې مې له حالاتو خبر کړی بس ته. د نن شپې پر 10 بجې دې په کور کې زما د ټلیفون په انتظار وسه. کله چې مې درته وویل کرومېټ ډبرې تیارې دي، سملاسي ځان د سینټ فرانسیس کلیسا مخې ته راورسوه. زه هورې درته منتظر یم، او که نه هم تر راتلو مې ودرېږه. همدارنګه دې پر ژترود هم پام وي، ځکه وار یې لا نه دی رارسېدلی. او که مو له موخې خبره شوه نه یوازې به مې پلان سره ګډوډ شي، بلکې دا به هم ناببره تری تم شي. لیندین وویل د هغې له خوا بېغمه اوسه. له لږ ځنډ وروسته مې وویل بله دا چې همدا نن د هغو 3 مامورانو خدمت هم پای ته ورسوه چې د راما له ډلې څخه دي، او د جان د وژنې موضوع هم داسې جوړه کړه چې ژر تر در څخه ونه پوهیږي. زما په نظر که داسې وښایي چې نوموړی په رخصتۍ تللی ښه به وي، او هسې نه د جان له مړینې څخه د CSI د خبرولو نیت په کوپړۍ کې در وګرځي. اوس دې وي، زه غږ در باندې کوم. په خندا یې وویل څرګنده نه ده چې نن شپه به له موږ 3 څخه د چا وار وي. درنو اوریدونکو، دا و د 4 نفر پولیسي ناول 43مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا اساسي چوپړ کوم. تر هغې ښه وخت